جوړ په خیر نن دوشنبه ګل د جنوري 19 ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پر خپل د غوښتنې یو ځل بیا زور راوړی چې هواد د ګرینلند وپیری د ټولنیزو رسنیو پر خپل چینل ټروث سوشل پرون نو وخت ویل ناتو شل کاله ډنمارک ته ویل د روسانو ګواښ دی ل ګرینلند لري کړی خو ډنمارک نه دی توانیدلی په اړه هیڅ هم وکړي د پرمختیا راځي مهال راځي چې اروپایي مشرانو د ولسمشر ټرمپ تعریفو پر وړاندې د شنو ځوابي تدبیرونو پر سر خپل بحثونه روان ساتلي دي ټرمپ د هغو اتو ملګرو هیوادونو پر ضد تعریفې لګولې چې د ګرینلند پلانونو مخالفت کوي ولمورز د ویل د فبرवरी لومړی به د بریتانیا ډنمارک ناروې سویډن فرانسې جرمني نیدرلندز او فنلند پر وړاندې 10 سلنه تعریفې لګوي دا تعریفې چې له دغه هیوادونو پر وارداتو مالیه د جون پر لومړی به 15 سلنه ته لوړیږي اروپایي مشرانو پر دغه پلانونو کلکې نیوکې کړې دي د ملګرو ملتونو له لوري هم نیوکې شوې دي بریتانیا کې د بي بي سي ټوډے خبرونه سره یو ځانګړي مرکه کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيرش پر امریکا تور لګاوه چې د نړیوال قانون له معیارونو بهر واک او ځواک کاروي ځینې په دې باور دي چې د زور قانون باید د قانون د ځواک ځای ونیسي او کله چې د امریکا اوسنۍ پالیسي ګورو څو اړخیزې حل لارې پکې نشته او امریکا خپل زور او نفوذ کاروي او کله ناکله په دې تړاو په نړیوالو معیارونو برابر نه وي ډنمارک او ګرینلند دواړو کې د ټرمپ غوښتنو پر سر غوسه له هم خبره ښکاري ولمورز د ګرینلند پلازمینه نوک کې او هم ډنمارکي ښارونو کې د ټرمپ پلانونو پر ضد احتجاجونه کېدل امریکا کې هم تازه نظر پوښتنه کوي ډېر امریکایان پر ګرینلند د امریکا ولکې سره مخالف دي نور حال د ریپورت کې دوی ګرینلند ته د روسیې د احتمالي یرغل د مخنیوي لپاره استول شوی و خو د اروپאי سرتيري اوس له امریکایي ولسمشر سره د بیسارې ټینګلتیا منځ کې ایثار پاتې دي ډونالد ټرمپ غواړي د غټاپو وپیری ډنمارک بیا ویلي ګرینلند نه پلوري ډونالد ټرمپ اوس د بریتانیا په ګډون خپل ځینې مهم ملګري هیوادونه په جزایي تعرفو ځکه غواخلي چې وایي مخکې خنډ جوړوي ډنمارک دا غواخنه بولی او نورو اروپאי هیوادونو هم ملاتړ کړی دی We have been asking since the very beginning of this موږ لا ماغه پایله ل خپل امریکایي متحدینو او نورو ملګرو سره د راغندو خبرو غوښتنه کړې تیرونی دا خبره پایل شوې موږ ل خپل دریزه نه پشا کیږو لوی اړخ موږ له ډنمارک سره ولاړو چې ل خپل حاکمیت دفاع وکړي خو له بل اړخ بیا چمتو یو چې ل امریکا او په نورو ملګرو سره په ګډه لا ډیر څه وکړو د بریتانیا لومړي وزیر کیر سارمر چې له ډونالد ټرمپ سره نږدې اړیکې لري تیر شپه له امریکایي ولسمشر سره خبرې کړې او د رپورټونو لمخې ورته ویلي چې د تعرفو لګول ناسم کار دی د امریکا د خزانه وزیر سکاٹ بیسنت هم د خپل ولسمشر ادعا تایید کړې چې ګرینلند ملکیت د امریکا د امنیت لپاره خورا حیاتي دی وایي دا د ګرینلند او اروپا لپاره خبرې کړه ده The field was America's biggest secret military operation since the Normandy invasion. خو امریکا لا وختي لسیزه کېږي چې په ګرینلند کې پوځي اډه لري له ډنمارک سره د تړون لمخې دوی کولای شي لا نور اډې هم جوړې کړي ان خپل د ډونالد ټرمپ د ګوند زین غړي هم په دې نه پوهیږي چې د ګرینلند پیرلو ته اړتیا څه ده دا سينور ډیر ځایونه هم شته چې حیاتي دي مهمه زیربناوي دي خو موږ یې مالکیت نه لرو زما پان ګرینلند او د ګرینلند وګړي باید خپل راتلونکي او برخلیک په خپل وټاکي د دغه کمساري ډیپلوماټیک شخړې ډیر مهم غړي به دا ونه د داوس نړیوال اقتصادي فورم کې ګډون کوي لاریونوال لاړوړاندې راوتی دي او دوی به یوازینی کسان نه وي چې پر امریکایي ولسمشر به نیوکې کوي او دا تعریفې چې د ډونالد ټرمپ له لوري اعلان شوی او هم د اروپا امریکا او ناتو خپلمنځیو اړیکو پیچلتیاوې به د سویټزرلند ډیویس کې پر نړیوال اقتصادي غونډې سیوری غوړوي چې نن په رسمي ډول پیلېږي ولسمشر ټرمپ په خپل د بل هر وخت پرتله د امریکا تر ټولو یو لوی پلاوی مشرک وي او د چهارشنبه او پنځشنبه به هلته وي ټاکل شوی د یو وینا وکړي او تمه د اروپאי ټولنې کمیسیون له مشرې اورسلا وان در لین او نور اروپאי مشرانو سره هم شخصي خبرې هلته وکړي د نړیوال اقتصادي غونډې اداري مشر مریک دیوسک دی وایي
اروپאי اجنډا د نړۍ اقتصادي فورم لویه برخه ده او په نړۍ کې سره سلا کېدل په بدلیدو دي. سیالي ډیره شوې، لډېری پخوانه په نړۍ کې اروپا خپل ځای درلود او د اروپا د بهرنیو چارو وزیران او د حکومتونو مشران به پکې وو. نو له جغرافیاوي او امنیتي اړخه به د اروپا پر ونډې موږ داسې ناستې لرو چې دا اونۍ دلته پرې وغږیږو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتيريش بي بي سي سره خبرو کې ویل امریکا له سزا او غوښتاوي په خوندیتوب عمل کوي. تاسو حال کې چې د خبره باور کوي ځواک د نړیوال قانون پرتله ډیر مهم دی. ښاغلي ګوتيريش ویل داسې انګيري د ملګرو ملتونو پایلني بنسټونه چې د غړو هیوادونو ترمنځ برابري همدا اوس تر ګواښ لاندې دي. د ویل د ملګرو ملتونو امنیت شورا چې د نړیوال سولې او امنیت ساتلو لپاره جوړه شوې نور د نړۍ استازیتوب نه کوي او ناکاره ده. دغه شورا له دایمي غړو یې هر یو فرانسه، چین، روسیا، برتانیا یا امریکا پریکړه لیکونه ویټو کولای یا ردولای شي. امریکا او روسیې دواړو غزه او اوکراین کې د جګړو پای ته رسولو په اړه د نړیوالو هڅو مخې ډب کولو کې د واک کارولای دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي څرګندونې اونۍ وروسته له هغه راځي چې امریکا پر وینزویلا برید وکړ او دغه هیواد ولسمشر ونیو او دغه راز ډونالد ټرمپ پر لپسې ګوتڅنډنه کوي چې ګرینلند بنيسي. خو د انټونیو ګوتيريش د څرګندونې په څه معنا دي په اړه د حقوقو او قانوني چارو کارپو نصر الله ستانکزی راته وایي. د ملګرو ملتو د عمومي منشي ښاغلي ګوتيريش دا څرګندونې د هغه لوړ نارضایتۍ ښکارندوی دي چې ملګري ملتونه د امریکا د متحده ایالاتو د وروستنیو اقداماتو چې ترسره کړي دي په تیره بیا په یو مستقل هیواد باندې پوځي تیری د ځینو معتبرو نړیوالو سازمانونو څخه وتل، د دنیا قضایي نظام ته بې پروایي او د هغه تحریمول، دا ټول هغه ټکي دي چې ملګري ملتونه ورخطا کړي دي. په بل عبارت یا دا ده چې دته هڅولې ده چې باید شدید عکس العمل وښيي. واقعا دغه اقدامات چې ملګري ملتونه په تشویش کړي نه یوازې دا چې دغه سازمان بلکې د نړۍ ډېر هیوادونه او عامه ذهنیت په تشویش کړی ده. دا کولی شي چې نړیوال عامه نظم ته، نړیوال سولې ته، نړیوال امنیت ته یو ګواښ وي او ځینې نور هیوادونه هم په ورته اقداماتو لاس پورې کړي او له مخکې نه هم ځینې بین‌المللي حقوقي قواعد نقض شوي دي او دا اقدامات د امریکې دا زمینه مساعدوي چې دا لا تسریع شي، سرعت ومومي او په پایله کې د امنیت لپاره او د سولې لپاره لوی تهدید وګڼل شي. زه فکر کوم چې ملګري ملتونه په موجوده وضعیت کې باید خپل غړو په اتکا باندې امریکا د تواداره کړي چې بین‌المللي قواعدو ته سر ټیټ کړي. په غیر هغه کې به د ملګرو ملتونو هغه ماهیوي موجودیت تر سوال لاندې راشي.